الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر حضرات مشرانو ملمنو د ډېرو لرو علاقونا راغلو د قرآن او سنت عاشقانو مومنانو او د دې مدرسې هم جوار گوانډینو امزولو او زمانہ مشرانو کورونو کې زمامیندو خويندو الله جل جلاله دې زمونږ او دستاسو د ټولو دادا اهم فریضی د ادا کولو پنه چې د الله کور ته الله په خپل فضل او کرم سره وبللو الله دې مونږ او تاسو ته اوس د دې فریضې د ادا کولو توفیق را نصیب کړي او الله جل جلاله دې زمونږ او دستاسو د ټولو دا منځ پورې چې کوم وخت چې دا خطبه دا وعظ دې نصیحت ته الله دې زمونږ دغه بیان د خپل رضا سبب وګرځي کله کله ستاسو دا دردمن زړونه دا د عشق ډک زړونه ستاسو زمونږ سره دغه نهایت مینه او محبت او زمونږه کمزورتیا خو الله جل جلاله دې ستاسو د دې خسته ګمان په برکت او خاطر دې الله موږ او تاسو ټول سره د رحم او د کرم معامله او فرمایي عزیزانو دا سیرت مصطفی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت مبارک بیان روان دے یو سو ملګرو د سو جمعونه بار بار دا غوښتنه کوله چې یاره مولوي صاحب دی جمعه باندې معجزات د جناب رسول الله بیان کا صلی الله علیه وسلم ورنه نن جمعه باندې ما تاسو سره کوم وعده کړې و چې هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د هجرت ابتدائی بیان خو ان شاء الله العزیز د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د معراج واقعین بعد په مخ د مکی مکرمه باندې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخالفین په یو جذباو یو قهر او غصه باندې خلاف د رسول الله او خپل کلاسونه ورکړل او بل طرف ته د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په عشاق صحابه کې یو مینا او جذبه او یو ولوله را اوچته شولا چې هغه ته بیا جهان کې یو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکارېدو نور ورته ایس جهان په نظر نه راتللو بس هغه ول زمون آداب د آداب مصطفی زمون خندابا په خندا د رسول الله وی او زمون غصه په غصه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بس
چې په سبانم آقا او مولا خوشحاليږي من خپل رضا او ارسه د حضور علیہ السلام نه قربان کړی دي. نو یو طرف ته که مخالفین په اتحاد او اتفاق باندې راجمع کیږي، نو بل طرف ته مې د حضور عاشقان هغوی هم د محبت اورونه په سینو کې رابل شو، او هغه مینا او محبت چې هغوی په دې سینو کې زړه کې پټ ساتلی نور او نکړی شو چې هغه خبره پټه ساتلی وي میدان ته را وویستله، او د هغې ابي جهل کور مخې ته چې به مسلمانان ډېر په عجیب او عجز انداز کې تېرېدل، بیا د هغې ابي جهل دروازې ته د عمر په شانتې صحابه د توري سره او د لا اله الا الله وای لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې او د محبوب د ترانې سره بتلو راتللو. نو دینه پته ولګېده چې همیش دپاره حق او باطل دواړه روان وي. کله کله دا حق ظاهرا مغلوب پاتې شي، باطل ور باندې غالب په ظاهر کې ښکاري، حقیقت حال بالعکس وي، حق به غالبیږي او باطل به مغلوبیږي. دا د الله جل جلاله قانون دی. دنیا کې به امتحانات راځي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام متعلق خبره د حضور علیہ السلام د هجرت د ابتدا بیان نشرو کوم. معجزات د رسول الله به مقصودی بیان وی ان شاء الله العزیز. الله نه غواړم چې داسې بیان ستاسو د وړاندې حکم چې الله جل جلاله اول ماته او بیا تاسو ته په خپل قدرت کامله سره زمونږ دغه دومره زړه چې د دنیا په مینه باندې رنګ شوی دی، د دنیا په محبت رنګ شوی دی، چې دا زړه الله د دې بیان په برکت او وسیله باندې الله د خپل محبوب په عشق باندې رنګ کې وای آمین. او ان شاء الله د حضور علیہ السلام د سیرت د بیان غرض او مقصد زمونږ دا نه دی چې مونږ دې بیان کو تاسو دی ووري نه، د دې نه زمونږ یو لوی مقصد دی او هغه دا چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق، د حضور علیہ الصلوۃ والسلام تواضع په ژوند کې، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت، هغه سنت مبارکه چې حضور علیہ السلام په هغه باندې موږ ته تعلیم را کړي، هغه په ځان کې راولو، خلق له ترغیب ورکو، د بیان نه یو میوه او ثمره ځان سره یوسو. عزیزانو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله د مکی مکرمه د خلقو د مخالفت او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د دې ډیر زیات مخ په وړاندې تبلیغ نه او د دعوت د اثر نه مشرکین مکه ته پته ولګیدا، نو مشرکین مکه هغوی راجمع شلو او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلاف یو منصوبه او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلاف هغوی په دارالندوه کې چې دا د هغوی اسمبلی هالو، دا دارالندوه چې اوس ورته باب فتح وای، د باب فتح او د باب عمرې ترمنځ دغه بار فضا چې اوس ورته کې الحمدلله دا باب عبدالله پکې ولګېدو. دغه باب عبدالله چې په کمزې باندې لګېدلې دغه علاقه ټوله دا دارالندوه وه، دا اسمبلی هال د مشرکینو مکه. دیکھے با مشرکین مکہ اہم فیصلے پدی پارلمان کے کولے. عزیزانو، امام خازن رحمہ اللہ ډیر لوی مفسر دے، اغا د دې آیات مبارکه په شان نزول کی واقعه را ذکر کړي. وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. د دې آیات په ضمن کې امام خازن رحمه الله لوی مفسر دی، هغه شان نزول ذکر کړي. فرمایي وای دا آیات مبارکه مې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د هغه میټنګ خلاف را نازل شو، کم میټنګ چې د نبی علیہ السلام خلاف په دارالندوه کې روانو. عزیزانو، میټنګ سرنګو مشرکین مکه د ابي جهل لعنتی په طلب باندې ټول راغلل او مشوره یې کوله چې یاره د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ نیول پکار دی،
نور خبر ختم شوا. د عمر پشان د خلق ایمان راوړو. هغه بلال رضی الله تعالی عنہ چې موږ په پسکروټو باندې اچولو، موږ په تودو ګرم شګو اچولو. هغه بلال چې زمنګ دا اجازت نه بغیر به خبره نشو کوله، نن هغه بلال په صفا غونډي باندې ودریږي او د توحید چغوي سوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. عمر رضی اللہ تعالی عنہ لاندې ولاړ دی. بلال ته وی و بلال د زړه نه چغه وباسا یریګما، د مخالفینو پروا مساتا، مخالفینو دا وینه یریګما. ز عمر ولادم او زما د جانانم په جهر باندې والا. هغه بلال رضی اللہ تعالی عنہ آواز کی اشہد ان محمد رسول اللہ. آواز کی اللہ ډیر لوی دی، اللہ ډیر لوی دی، اللہ ډیر لوی دی، اللہ ډیر لوی دی. تاسو موي الله ډیر لوی دی، دا الله نه لوی نشتا. اللہ جل جلالہ هغه ذات دی چې چاته محتاج نه دی. اللہ رب العالمین هغه ذات دی چې د ټول کائناتو خالق دی. اللہ جل جلالہ هغه ذات دی چې ټول کائنات په کن سره پیدا کړل، چاته محتاج نه دی. و بلال وایا بلال وی اشهد اللہ الہ الا اللہ. گواہی ورکوم د دې خبرې چې نشته ده بل معبود ما سوا د دې الله نه. ټول الحمدلله. د دې الله نه ما سوا بل معبود برحق نشتا. زه د دې خبرې گواهی ورکوم. لاندې نه ورته عمر आवाज کوي و بلال او یا زما د جانان په حق کې आवाज وکاو د ابي جهل کور ته مخامخ لواړه. بلال رضی الله تعالی عنہ ته هغه وخت آیات شو چې د دې ظالم د لاسه پس کروټو باندې بپروت او مایا ابن خلب به په مړی کې پړې اچول او په شکو به راخ کلو. هغه بلال ته وی مخ د ابي جهل کور ته واړو او یا اشهد ان محمد رسول الله. وای د دې خبرې قرار وکا ټول وای اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه. دا کانی به گواوی خان، دا لرګې به گواوی، دا لسپیکر ډنډه به گواوی، دا پکی به گواوی، دا دیوالونه به گواوی چې د خلق یا الله ستا د وحدانیت سره د جناب رسول الله د رسالت تصدیق او اظهار کړي. موږ په دې باندې گوايو. حدیث د عائشہ رضی الله عنها دی. بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام فرمائی چې په کوم ځای کې زما د رب نامه واغستلی شي، په کوم ځای کې زما نامه واغستلی شي د ایمان سره او د کامل عقیدې سره، دا به د الله په حضور کې الله ته گواہی ورکوي چې یا رب دې پلان کې د ستا نامه اغستې، زه په دې گوایم ته واحد لا شریک منلی، زه په دې گوایم جناب محمد رسول الله آخر الزمان نبی او پیغمبر گنلے، زه په دې گوایم مړه چې کانی دی گواہی ورکی، کائنات سے گواہی ورکی. انشاءاللہ معجزاتو کې به اوس راځي. تاسو به وسوي چې کانی بلا څنګه خبرې کوي، کانی به څنګه خبرې کوي، دا ارسه به خبرې کوي انشاءاللہ. اليوم نختم على افواههم
الله وی چې من کله ستاسه په دې خلو باندې مهر وو خلبم بند شي وتکلمنا ایدیهم خبر بم لاسونه شروع کی وتشهد ارجلهم گواہی ور باندې خپیو کی کله چا دا ایمان وی دا مسلمان دی چې لاس په خبرې کوي خپې به گواہی ور کوي کله چا دا ایمان نه وی دا سړی کافر دی په دین محمدي باندې سورۃ یاسین وګورئ الیوم نختم علی افواههم هغه ورځ باندې الله وی چې موږ مهر ووخو ستاسو په خلو باندې وتکلمنا ایدیهم او شروع کی خبر ستاسو لاسونه وتشهد ارجلهم گواہی به ور کوي ستاسو خپې په څه باندې وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون چې سم کړی دی بس نو الله دې موږ تاسو له د خو توفیق راکړي قولا فعلا عملا عزیزانو بلال رضی اللہ عنہ دا سے اذان کولو دا ابی جہل په غوګونو کې دا سے لګیدلو لکه دا سرپوخ ټوپک د چورته مخامخ نیولې او د دې کوپړې نه دا کارتوس دا سی وځي ورانه نه وځي دا سی ور باندې بدل لګیدل د اسلام چغا دا سی ور باندې د نبی علیہ السلام دا نوم بد لګیدلو الله ویلی ذا ستا کړه چویو ک خوشحالیږي او خفقېږي خو زما د محبوب د عشق کاروان برواني او دې سره بدا د نبی علیہ السلام امتیان یو ځای کېږي او دا عاشقان نو ابي جهل ته پته ولګېدا دارالندوه کې ټول مشرکین راجمع کړل عزیزانو غټ غټ صنادید قریش رالل کې ناستل اسمبلی حال جوړ شو کله بچی د دوی اهم فیصله وا اهم خبره به وا نو به دارالندوه کې کوله عام فیصله به په یو بل سره تبادله کولی په حرم پاک بیت الله شریف کې به دنه خبره کوله او چې کله به اهم فیصله وا اهم مشوره وا به دارالندوه ته خبره ولا اعلان شو چنن په دارالندوه کې اهم اجلاس ته مشرکین مکه ټول راجم شوی دي امام خازن رحمه الله په دې آیات مبارکه لیکلي دي وای کلا چې دا صنادید قریش رال دارالندوی ته ورسید دارالندوه دروازې بند شولې یو څوکیدار په دروازه ولاړ دی ورته وی سوګرا پرې دما دروازې ته اوس پنګره بوډا راغی امثال غیر روان دی دا څوکیدار ته وی دروازه کولاو کا څوکیدار ورته وی اے بابا اجازت نشته دینن اهم اجلاس دی نن اهم فیصله دی صنادید قریش ناس دی دا بابا ورته دروازه کې ولاړ دی ورته وی خبر دا زم یو مشرما دیو قوم قبیلی مشرما د نجد نراغلی ما او د کمی خبرې د پاره چې دا قوم سپنګری را جمع دي زم دغه خبرې تراغلما څوکیدار وی ادری غز اجازه غواړم په منډه باندې لاړو ابي جهل ته وی او ابي جهل هغه هو تاب الحكم وی نو ورته ابي جهل و ابو الحكم بار سړې ولار دې سپنګری بوډا دې سغواړي وې زدر نو زما یو خبر ادا څه خبر ادا بوډا ته وایا چې نن زمون اهم اجلاس دی تاسو کې خپل تعارف دی او کاغه وې زد نجد نراغلې ما د نجد بوډا شیخ ملک ما وې خخا او هغه خبرې د پاره چې ابي جال او داغي مرګري را جمع دي زم ور سره جمع کیګما دا وی چې کوم در پسینو کې پروت هغه درد زمام دی وی رب دې زلو چوا داسې بوډاګان دی الله جهنم ته ورځي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف مشورو کې شریکيږي ها او قسم دې چې د خدای ذات فیصله وکنه چې په دارالندوه کې چام د نبی علیہ السلام بیا ادب خبره کړي ته ډیر پکې ناستو ابو سفیان هم پکې ناستو خو خلې بیا ادب نه وخوځولې بیا ادب خلې نه وخوځولې چا چې په دغه مشوره کې خلې بیا ادب وخوځولې وا خدای د ایمان د نعمت نه محروم کړل او چې چا د ادب مظاهره کړو نه سم وایا د دې خبرې د صحت دی سچ ویل نو وایا کنه خو کنځلې مکو هغه ته خدای ایمان ور نصیب
د خدای داسې فیصله ده. الله دې مونږ ته ادب را نصیب کړي، بے ادبۍ نه مو دې الله وساتي. د مشرانو، سپینګیرو، علماو، اولیاو، شعائر الله د دې ادب او احترام کو. بس مشوره او میټنګ جوړ دی. ابي جهل ورته وته چې راځه راځه بس مونږ پکاري. وای جی څوکیدار ورته ډیر بوډا دی. وای د بوډاګانو تجربه ډیره دنه راواله. دنه راغی. سنادیدی قریش ورته پاسېدل، ډیر پر روب را دنه شو. ورته وای اے بابا د نجد نه په خیر علی اهلا وسهلا مرحبا. یو بل سره جوړ تازه وکړل. شیخ النجدی ورته وای زما یو خبر اوري، تاسو صد پار راغلی دلته صد پار ناسي. اور توي بابا چې خبر نه وینو ولې رات للی. ابي جهل توي بالکل خبره ما کم فکر چې تاسو د مکی د غرونو نه د دارالندوی تر اوستلې زید نجد نه دل تر اوستلما. زمام اغه درد دی، زمام اغه فکر دی. وای استاس خپل ار یو د خپل زړه اظهار کوي. الکه خبره د کم ځنه شروع کو. شیخ نجدی ورته وای تاسو خپل خبره وکي، ما مې تجویز راوړې عن قریب زما تجویز بس تاسو خوښ شي. وی ډیره خبره شروع شو. سو کسانو आवाज کو زمون یو تجویز ده، مشوره ده. هغه مشوره ده چې یو کوټه بند به جوړ کو، یو بند کوټه به جوړ کو، دی به باغی کی وردن نواچو. دا پیغمبر خدا دنن باغی ته دیوال او دروازې به بند شي. دومره یو کړکۍ باور تپرید پاغي کی به تو عام کله کله ورکو. د دنیا هوا به ور باندې بند کو. عن قریب مرګ به وتراشي، منګو تاسو به تین اخلاصو. دا یو تجویز ده د سو کسانو. شیخ نجدی ورته आवाज کو، ورته وی بالکل خطا لاړی. اے ورار جانا داسې موایا، داسې عجیب انداز کی، داسې مزیدار خللری چې دا بزان د پارا په دغه کوټه کې مرګري پیدا کی. دیوالونه به ته وګرځي، د کوټې نه به بهر را وباسي، تاسو سره بیا دشمنی شروع کی. وې دا مشوره صحیح نه ده. وای د بل څه تجویز ده، بل ورته وی زما تجویز. یو او خبروالو پټول قوم شریک باندې او دی او باندې بدا پیغمبر او تړو میری تبه پریدو مخبر ورته دی طرف تورکو. او خبروان شي دی بلاس تړلې سو وخت پوری بجوندې وی زنګلونو تبلال شي. دا اوخه التبه شرم خان مات کی منګو تاسو بټول د دین اخلاصو. شیخ نجدی ورته وی بچی تم خطا شولی، دا داسې پیغمبر دی اوخه باندې بتړلې خلخ به کولاوي پلار لار روان وی. داسې خبرې بکی چې ډیر کسان به ور پسې ور روان شي او ستاسو د سترګو به پنا التفرانیزي ځان ته نور مرګریم پیدا کی. وی دا تجویزم صحیح نه دی. نو بل ورته وی تجویز زماده دی چې دا پیغمبر با علیه الصلاۃ والسلام د دې د پاره با خلا را دا چې ټول عرب ورته راجم شو، د اریو قوم قبیلې نه بکسان راشي. من به ورته ویو چې اے پیغمبران، اے محمد ابن عبد الله زمون کله پرېدا، من در سره مړ ژوند نه کو، زمون سره بستا راشه درشن وی، زمون بتا سره نوی. نو د دې کلی نه به بهر وباسو او یخرجوک. ورته وی ستا تجویزم خطا ده، صحیح نه ده، غلط ده. نو د بل چا تجویز ابي جهل ته وی توای استاس تجویز ده. ابي جهل ورته وی زما تجویز ده چې داسې چلبو کو چې بس قتل به کو، ختم به کو بس دلته. شیخ نجدی ورته را پاسېدلو، پوګبانی ورته لاس کی خودلو. ورته وی اے بچیا دسه مزیدار فیصله دی وکړلا،
زستا د فیصلی تایید کوما ورتوی زما یو تجویز پکی وردن نکوا بی جہلا وی تجویز سدے شیخ نجدی وایا وی تجویز دا دے چه تاسی نخ قبیلی برابری کی دا اریوی قبیلی نسلور سلور کسان راوالے کلچ دا سلور کسانونا دا نخ کسانو نخ قبیلونا سلور سلور کسان راواغستلے شی دا دین بیو مستقل جماعت جوڑ شی اغی تبا دا طول قوم غشی ورکی اغی تبا توری او نیزی ورکی ابا دا دی طول قوم پا مشور باندے پا دی پیغمبر نگیر واچی پا یو دم باندے پا دی پیغمبر باندے با حملو کی دا با دخپل حملے لاندے راولی کلچی دا پیغمبر دنیا نلارو نو ہاشمی خاندان باند او ابی جہلا دنو قبلو سرا مقابل کولے نشی بے بورتس دیت ورکی ہاشمی خاندان بزان نرازی کئی بس دا یو تجویز دا پکی وردر نکی ابی جہل ویلے دیر خدا عزیزانم دی خبر ہے بدا معجزات و خبر و شروع کی گئی پیغمبر علیہ السلام تا مشورہ اشوا پدے بان اتفاق اشو دروازی چوکیدار تا وی بچی دنن راشا تا خو زمون خبر ندی اوری دلی وینا وی خط بدل تا اس اشارے تر اغی وقت پورے چه دا پیغمبر خلاف من منصوبہ نه عملی کړي تب اوزینا اسنه چې زمونږ راز ښکارنه کې شیخ نجدی ورتوي دا سے چللې چې یو خبر درته کوم دا کم کسان چې دلته ناسي دوی خپل خپل کسان د قبیلو نه دلته را وغواړي دا خبره هم دلته ختمه کوي باري مو وباسي که خبرم بهر اوې صلا دا خبره بخورشي او پیغمبر خدا بدر نه اوزي ګوري یرا تاسو به وسوای چې دا شیخ نجدی په کلاسو وو دا سیب شیطان دی د بوډا په شکل باندې راغله د مشاور په شکل باندې راغله دا شیطانو او نجد ځان زکه منسوب کو چې د نجد خلق د عربو په ذهن کې ډیرو خيار خلق معلومیدل نه دې ظالم په ځان باندې اغنوم کې خودو چې زه د نجد نه راغلم او تاسو ته مشوره در کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف دارالندوه تا د اریوی قبیلین سلور کسان د نه قبیلونه برابر شو میټنګ شو ټول شپور باندې دارالندوه کې تیر شو طریقې کار بسنګوي طریقې کار داسې طریقه به استعمالو ټول حربي ورته اخودلې په داسې تکتیک باندې به جنگ کو وړاندې بزو دوی دلته مشوره کوله پیغمبر علیه السلام خلاف میټنګ د سار نه شروع دی التا فیصله روانه ده لا ختمی فیصله شوه نه ده دلتا جبرائیل علیہ السلام راغے السلام علیک یا رسول اللہ اے دا اللہ حبیبا اللہ سلام کی اللہ فرمائی زما حبیب تو آیا چو زما حبیبا مکہ پریدا و زما حبیبا دا ہجرت احرام اتڑا نبی علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام راغے ورتوی اے دا اللہ حبیبا اللہ وی اجامی بدلے کا مکہ پریدا کور دی پریدا خار دی پریدا پکم خار کی چتا لو بکڑی دی دغه خار پریدا پکم خار کی چتا خړپو سکڑی دی دا کله پریدا و زما حبیبا زما کور پریدا زلال شای سربتا مدینی تلال شا حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غرم پکور کے عہدہ دے بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ناستدا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ناستدا حضور علیہ السلام غرم کی دخپل کور نڈارے کو دخپل دیار کور تراغے دروازے اوہلان حضور علیہ السلام دروازہ کی والار دے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بی بی اسماء توی و بچی بہر لارشا ورت اوائسو کی بابا میں وددے بی بی اسماء چھ بہر راغ للا
د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غوږونو مبارک او ترال ورته وی اے بی بی اسماء لاړشا پلار لدی زما سلام وایا ورته وی بهر جنابی محمد رسول الله ولاړ دے بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ د دروازې نه په منډه لاړه ابا بکر صدیق می خبر اوریدلا د کټ نه یو دم را پاسیدلو او دا قای نامدار مخی مبارکی تراغه غیګه ته چا پیر کړه تک نغر مدا دوړ یاران یو بل تاپو گو باندې سرونه ای خود دي او د هجرت ایام ورته مخ ترالل حضرت ابا بکر صدیق ورته فرمایل زما مور او پلار دې تانه قربان شي یا رسول الله غالبا اغه وخراغه ورته وی زما ملګریا اے زما د سفر مرګریا الله جل جلاله ما ته فرمایل چې ځان سره دې مرګره روان کا اگا ٹیم راغے و ابا بکر صدیقہ اخی دی برابری دی کنا ابا بکر صدیق تے او فرمائل موتازان تا یو مشورہ کہوں ستا پکور کی د بی بی اسماء او د عائشین علاوہ نور سکشتا دے اگا بارکا اگے ورتو فرمائل فداک ابی و امی یا رسول اللہ یو بی بی عائشہ دا ساد جون مرګره دا یو بی بی اسماء دا ډېر امانت دار دا زما دا ایمان دے یا رسول الله چې بی بی اسماء خیانت نکی د چا په خبره کی فلهذا نور سوکشته دینا خپل خبره کوا ورته خبره دادا او خدي برابر دي کنا وې ډېری برابر دي حضور علیہ السلام تو فرمایل د اوخی قیمت توایا یو او خستادا او د دې بل قیمت بز در کوما هغه ورته وی والله زما دی په هغه ذات قسم وی چې چاته پیغمبر خدا را لېږلی چې یا رسول الله ما دا تواړه دې د پاره غسې دي چې دا تواړه ستانه قربان کما یا رسول الله د دې قیمت شته دینا حضور علیہ السلام فرمائل خبر دا سدا کد اوخی قیمت ور باندې نه لګے زستا اوخ بو زمانہ اغه ورته یا رسول الله زما د اوخی قیمت پر ادا حضور علیہ السلام بار بار اصرار کی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل یا رسول اللہ دروغ ویلے نشما اسنا چې رب العالمین پدې ناراض نشي کما ته بار بار وې قیمت سره دام یو کال وړاندې یا رسول الله ستاسو خدمت د پاره پشپک زرا اشرفي اغسته دا اور ته ډېر خد ابو بکر خړل استا په ما باندې هغه مینو صدقه دا او دا نقدي پیسې د سره واله هغه پیسې را اوستلې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله پیسې ورته ورکړي هغه ویل یا رسول الله ما واپس هي بکړې درته نبی علیہ السلام فرمایل چې پیغمبر چاته صدقه ورکی به د ځان د پاره نه قبلې بس خپل صدقه به والا زپ پیسې هنالم په اوخه پیسې می درکړي دیکھے امام ترمذی رحمه الله حدیث راوړي او پاغي باندې یو نقطه ذکر کړي او فرمایلی دي چې د هجرت یو ډیر لوی سفر دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پته وا چې د هجرت په سفر کې چا درته اوخه درکړه نو په ورځ د قیامت باندې کدا ټوله دنیا دی او سړی د سرو زرو شي او هغه د خدای پر رضا باندې ورکی بیا هم د دې اوخه د قدم هغه خور د ګرته بیا هم نه رسیږي نو نبی علیہ السلام چې دومره لوی اجر دی نو ابو بکر دا چې چل چې نیم د ستاوي او نیم د زماوي الله دې مونږ کې دا صفات راولي ځان نه بدانګورونه هم نه جوړه چې سیوا بتا سره مې دوستانه ده او متا باندې به پروتم کانګور را نه خوري نو بس مال بزان نيسي لکه دا انګورونه ټوله جیلې په دغه باندې پرتوي په دالان باندې پرتوي نو انګوري خسته مې ولا خو ځان خپل نیټینګي خوار شوی
نو د انګورونه به مصنوي صاحب وي د ځان نه جوړې. جناب رسول الله وی نه زه د انګور ونه نه یم، زه د انار ونه یم، زه به تا ته میوم در کوم، زه به تا له سورم در کوم، زه به تا ته خوشحالیم در کوم، زه د ګلاب ونه یم، زمانه به خوشبوئی درځي، او زه چې کوم د ستا دپاره رحمت یم نه یم بلکې د تمام عالم دپاره الله رحمت را لېږلی یم. ابابکر بس صدقه دې ستا خدای قبوله کړي، خو د خپلې اوښې پیسې دې واله. عزیزانو فیصله په دې وشوه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل زه به ستاسې په کور باندې راځم. یو قول دا دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور دا په دارو توحید سره او دا ما تسکالی الته یو معلمو استاد د مکی مکرمه دا هغه ماته دا خبره وکړه چې دلته کورو. یو مورخ هغه نه ما تپوس کړو، هغه ما ته ویل دا کوم چې د باب عبدالعزیز احاطه ده په دې زبانه کور د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. بهرحال دا دوړه یو لار ده، یو داسې خبره ده په دې زبان دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ته په کور کې منتظرې، زه به تا باندې راځم او به روانېږو. اوس ورته حضرت جبرائیل علیه السلام دومره ویلو چې یا رسول الله هغوی ستا خلاف میټنګ وکړو، ستا د قتل منصوبه برابره کړې ده او الله جل جلاله وی چې ځه ته ترې نه لاړ شه. دومره نقشه جبرائیل علیہ السلام ورکړه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ د ترزوی دی ورته وی اے زما د کاکا زویا اے علی شیر خدا بهر توزا بار دیوالونو چار چا پیر شور دے آواز انگولا دا. علی شیر خدا را اوتلو چې ویری دل د حضور علیہ السلام د کورنا چار چا پیر خلق ناسی واپس په منډلاړو و یا رسول الله اے دا الله حبیبا بهر خلق ناسی دسی خلق ولا دی قطار چې دی یو بل ترشانا بلکې یو بل ته لاسونه ور کړی دی، یو بل نه چار چا پیر بیا بل قطار ولار دی. یا رسول الله د وتو شان نشته دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می علی شیر خدا تو فرمایل اے علی تراش زما بستر باندې سملا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ودکا کا زویا پرچه وترا واغستلا ورتوی دا امانت دا ابی جہل دے دا بسبا ابی جہل تورکی دا امانت دا ولید اغتب ولید تا اوالا کی دا امانت دا مغیرہ دے مغیرہ تب اوالا کی دا دا شیبہ دے شیبہ تب اوالا کی. علی شیر خدا تے کاغذ مرکلو او ټول امانتونه علی صاحب ته اسپارل ورتوی ته زما بستر باندې سملا. کله چې دروازې تراغه یو خوابل خوای اولیدل جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغه السلام علیک یا رسول الله ودا الله حبیب الله سلام کی. بعد سلام الله فرمائی شگرا والا دزمکینا دزمکینے شگرا واغسلی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ فرمائی اے دا اللہ حبیبا دغه شگو باندې تموکا او دا د کور نه چار چا پیر وګرځوا. جناب محمد رسول اللہ آواز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کلچ دیز تراغ سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم ایها المجرمون. جناب رسول اللہ تجڑا راغ للا سورت یاسین په ختمې دو دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شگی خلی مبارک تنیزدی کړي چوفی ور باندې واچولو د حضور علیہ السلام لاسونه مبارک ډیر د هیبت او د در سره
لاسونه مبارک بهر را اویستلو او د دروازې نه شګه داسې وشیندلا. فرشتي رب العالمین را اولیږلې ورته وی او فرشتو لاړې شئ زما د جانان د لاس شګه ده ځمکې ته مه پرېږدئ دا د کافرانو په مخونو باندې وغورځوئ. هر یوه فرشته راځي او د جناب رسول الله منی سره وی صلی الله علیه و آله وسلم خلی مبارکی ته جختی ولاړې دي. جناب رسول الله چې ولیدل د اسمان نه د ځمکې فضا ډکه ده. حضور علیه الصلاۃ والسلام شګې مبارکي د لاس مبارک نه غورځولي. هر یوې فرشتي ورته د مینې لاس را نږدې کو. فرشته د لاس نه شګې اخلي او د جناب رسول الله د وړاندې د کافرانو په مخونو باندې غورځوي. هر یو کافر لګې د سترګې مږي ځان نه ګردونه سنډي تورې تېنه لاندې پرېوتلې ټولو باندې خوب راغی. چا دیوال ته ډډه ووهله څوک کمر ته څوک په ولاړه باندې اوده پراته دي په ولاړه باندې وده په ناسته باندې وده په ملاسته باندې وده. جناب رسول الله وی ما به د کافرانو په خېټو باندې خپې داسې اړولې یو خپه به د بل سره لګېدله تر دې چې زما یو خپه مبارکه د ابي جهل زوی اکرما چې لا ایمان راوړی نه دی. اکرما رضی الله تعالی عنہ د لا ایمان راوړی نه دی. جناب رسول الله وی زما دا پنجه مبارکه د هغه په لاس کې ونښتله. وی ما ویل دا برا پاسېږي. وی والله زما دې په رب د کعبې قسم وي چې د اکرما لاس زما د خپې سره اوچت شلو داغي په خېټه باندې پرېوتلو خو اکرمه د ځان نم خبر نه دی. جناب رسول الله مبارک میں معجزې شروع دي عزیزانو. شګوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دخلینا الله رب العالمین پکې دا طاقت واچولو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام دخلینا غرزول کول د کافرانو مخونه بدرنګ کړل. عزیزانو دا مې د حضور علیہ السلام یو معجزه بلم بیانوم به درې پر روانه بیان کې ان شاء الله بیانوم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې د هر یو مرګري زړه خوشحاليږي الله جل جلاله موږ داسې پیغمبر را کړی. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای یو سفر کې می آقا انعامدار جناب رسول الله د کور نه بهر لاړ. درې صحابه کرام ور سره دي. صحابه وی یا رسول الله زدا سے زم چکر واما داسې طرف ته لاړلو. کله چې ال تلاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو ته आवाज کولو دې کسرا پلاس کې یو سودا سویرانی ولیدا. دا صحابی راغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ود الله بندا تا خدان سره سور وړلا کار شه دراوړو ښا ورته یا رسول الله دا بزان تعالی لکو خمزیدار غرمه ور باندې تیر کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ډېر خلا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می د اوسی ته ولیدل اوسی ورتا شونډې مبارک او خزولې. جناب رسول الله ورته وی ما تیرا پریدا دا آقا انعامدار غیږي مبارکی تلاړلا او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام سینې مبارکی سره خلق لګولا او پچغو چغو باندې اجړل. جناب رسول الله ورته وی جاړي ولی ایسوي و یا رسول الله زما واړه واړه بچی دي ما هغوی ته پی ورکولی د چا خوله زما په سینو لګېدلې وه دی په ما باندې صادر واچولو زه د بچو د غېږې نه راوچته کړم. یا رسول الله چې تا ته نه جاړم نو چا ته وجاړم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی اے د الله بندا دا تا د جالین راوستا و یا رسول الله سوا ما ته صفته دا ما د جالین راوستلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر خون ورکړلو
ورتوی تو سکول غواړي و یا رسول الله ما پریدا چلان شما آغا نم خیٹی بچ ماڑ کما او یا رسول اللہ دوبارہ ستاغی کی تراش نبی علیہ السلام تو فرمائل وی بیا بسنگ رازی وی یا رسول اللہ زبدر تدا سی قسمو کما چتب پما باندی اعتمادو کی جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ خصائص کبرا کی لکلی فرمائی وَإِذَا اسی سورتوی چی یا رسول اللہ زما قسم دادے چی رب العالمین کزستاغی کی ترا نغلما دوبارہ استاخوا ترا نغلما نو پورز دا قیمت دی اللہ پاک ما دا آرام خروپ سب کرا پاسی یا رسول اللہ زما دی قسم وی کزرا نغلم نما دی اللہ پاک پورز دا قیمت دا آرام خروپ سب کرا پاسی نبی علیہ السلام ویسا پس پمنڈا لاڑ اسی پمنڈا باندے لاڑ دا اسی واڑ بچی دی ورطوی آ بچو زر زر زانو نماڑ کئی زکا چی جناب رسول اللہ سرم وعدہ کرے دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سرم وعدہ کرے دا بچو زانو نماڑ کرل اسی پمنڈا باندے رالا پیغمبر علیہ السلام توی یا رسول اللہ دا دے زراغلم اگوی ماڑو شلو اخواب خودے انتظام کی نبی علیہ السلام صحابی توی انس بن مالک فرمائل دا صحابی نبی علیہ السلام زان ترانے ازدیکو ورطوی اے دا رب العالمین نیکانو بندگانو کلچ پا جال کی مرغی ناستوی دا جال نخکار مکوی فلہذا دا سخکار اللہ تم قبول نہ دے دا پریدئی نبی علیہ السلام تو اسی و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دا مرگ نہ یریگمنا یا رسول اللہ زمائی ورزو تمنا دادا چھتا سی بکلپ دی ڈاک باندی بیرازئی نبی علیہ السلام تو فرمائل مقصد دیوایا وہی مقصد میں دادے کہ یا رسول اللہ کا گلپ دی ڈاک باندی استادا مرگرے صحابی راگے زما بچی بغٹوی زبور تخپل زان اوال کما آغا صحابی وی یا رسول اللہ تخبری کے اگا تاثر خبری کی من ورباندی پوئی گناہ دا تاسویل او اگا در تسویلے ورطو اے دا اللہ بندہ اسی رات افرمائل کلچستا دا ملگر صحابی راگے ما بچی آگی وقت کی غٹوی زبور تزان حوال کما اگا صحابی ہوئی واللہ ما تا مرگ براشی خو ما پا جن کی بیا چیر تم اسی نیولی ندا وی اوزل روانو میں اسی مخترالا وی رنگم اگا سے نو وی ما تا مرگری ویل چی اونی سا گنا مال چی نا وی چی ولی وی مال چی دا سپتا لگی کہ اگا اسی نوی دا غی ترور و خور نئی چی دا کم بارک جناب رسول اللہ ویل چی فرید یا عزیزانو صحابہ کرام دا صحابہ سرا حیوانات خبری کری نہ دا صحابہ کرامت تے او دا جناب رسول اللہ سرا حیوانات خبری کری دا دا نبی علیہ السلام معجزہ دا انشاءاللہ العزیز دا معجزات بیان بم انشاءاللہ راروان جمعیتا او دا نبی علیہ السلام دا ابو بکر صدیق کورتا ورطلل با انشاءاللہ راروان جمعیتا بیانوی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعاو کی الہ العالمین خدا زمون د ټولو یا الله د ایمان عظیم الشان رانا نصیب کی یا الله زمون د ټولو پریشانی ختم کی یا الله دی جامعه تا الله د لری او نزدین الله عوام او خواص نیکان خلق راضی الله نن د جناب رسول الله د رحم خبر او شوا الله محبوب او د صحابه په حیوانات رحم کولو نن زمون د نبی علیہ السلام امتیان چې ځان ته امتیان وای په انسانانو رحم نه کوي یا الله زمون زړونو کې خدایا در رحم آغا عشق دا اور او آغا دا عشق والولی او جذبی اللہ زمون زلونو کی بیرا پیدا کی تاسی بڑا روانی جمعی تا گو رہی کہ پیغمبر علیہ السلام میں دا حیواناتو سر قسم خبری کری قسم پخوے حیواناتو باندے نبی علیہ السلام رحم کرے نن منگ مسلمانان پا مسلمان رحم نکو نن مسلمان تا خیر خواہ دے نن مسلمان تا بدخواہ دے یا اللہ زمون دا سنونا
الله د نفرت دغه جوش ختم کې، الله زمون سینو کې د محبت جوش راولي. یا الله مونږ یو بل ته ورنږدې کې. والله ډیر خلق د نبی علیہ السلام په اخلاق باندې ایمان راوړي، د صحابه په کردار باندې هغوی ایمان راوړي. مونږ باندې چاته څنګه ویو چې زمونږ په شان دي شه. د زکات میاشتې مونږ زکات نه ورکو، د حج میاشتې مونږ د حج داخله نه کو، روزه را باندې راشي ځان نه وته بیماران کو، د جهاد आवाज وشي ځان بیمار کو، عزیزانو د اسلام د قران مطالبه وشي ځان نه ورته بیماران کو. مونږ عزیزانو ډېر کمزوري، ډېر زیات کمزوري په کم یو شاخ کې مونږ د اسلام مونږ نن کمزوري، بس الله دې مونږ ورته برابر کړي. عزیزانو په اخلاص دعا وکړئ، یا الله زمونږ د ټولو خدایا بچی په قران او سنت خسته کی، الله مقتدیان هم په قران او سنت خسته کی. یا الله زمونږ متعلقین چې مونږ سره مینه کوي خدایا دوی خو په دې خاطر راضي چې دا دینی درسګاه ده، مدرسه ده، روحاني اسپیټال ده، الله دې مرګرو علاج فرمایي. خدایا مونږ مسافر فقیران خلق چې مونږ سره سوګ مینه کوي، الله تور سره مینه او فرمایي. الله سوګ مونږ سره محبت کوي، مونږ سره تعاون کوي، مالی وی، لسانی وی، بدنی وی، مشورتی وی، الله تور سره امداد او نصرت فرمایي. الله سوګ زمون په بچو باندې لاس د رحمت غدي ته په بچو الله د رحمت صادر راخور کې. الله مونږ سره سوګ تعاون کوي، کاروبار کې برکتونه واچي. الله کریم زمونږ د مدرسه او د ټول دینی مدارس سره الله د علم او د قران او سنت او خسته چینه وګرځي. الله مونږ له خدمت را نصیب کړي، بچو ته مو خدمت را نصیب کړي، مالم پکې قبول کړي، وختم پکې قبول کړي، دوستانم پکې قبول کړي. الله دې مدرسې ته څومره مرګورو چې څه زکات کاغه د غنمو شکل باندې وي، بیا هم تاسو نه مطالبه کوم چې مدرسې ته بعضې مرګري د غنمو زکات زمون کور ته، نو عزیزانو زمون کور ته زکات مه راوړئ. الله جل جلاله دې ستاسې زکات ستاسې مدرسه کې خرج کړي. زما دومره ګزاره کېږي مونږ ته الحمدلله مرګري توڼې په ګاډي کې اچولې راوړیا وړه، نو غنم به څه وړه کو، نو خدای ته هم بیا سترګې زمونږ ټیټي، الله به وایي ما درته په سپینو توڼو کې وړه درکول، نو تا د عشر غنم کور ته ولې دننه کول. نو مونږ هم انسان دی، فتنه ده، زمونږ کور ته غنم مه راوړئ. خدای دې ستاسې عزت وکړي، ټول عشر چې څومره ستاسې کېږي مدرسې ته راوړئ، ستاسې چې څومره زکات کېږي ماله داسې مه وایئ چې مولوي صاحب ځان ته قبول کړه. خدای دې ستاسې زکات په مدرسه کې قبول کړي، الله دې زما زکات په مدرسه کې قبول کړي. ورو خوند دا کوي چې مونږ یې ورکو، خوند دا نه کوي چې مونږ ته راکړي. الله زمونږ مال قبول کی، خدای زمونږ اولاد قبول کی. یا الله ستا محبوب صلی الله علیه وسلم دې ته نه خوشاله دلو، الله کریم خدایا زمونږ زکاتونه مدرسه کې قبول کی، زمونږ صدقات قبول کی. یا الله د مدرسې مال په مدرسه کې قبول کی. یا الله څومره مرګورو الله چې د غنمو دروړو اراده کړی یې راوړي، الله ته قبول او منظور کی. الله کریم او تاسو زمیدارانو ته وایم سکالم ګوره خدای د تدریزم غنم کړی دي، او که دوکه موږ را روان کال ته بیا ګوره سټونه ګروي، دا دواګانې دي د خلقو چار چاپیره. زه پرون تلم یو ثابت علاقه قسم په خدای ګلۍ داسې والی وه، تش داسې دوزه پرته د غنم ورپورې نشته. دا ستاسې دغه نه و، دا د قرآن برکت دی چې دا دلی دلی غنم وړئ. نو داسې دلی دلی بوجې کې مه راوړئ، غنم ډیر راوړي چې غنم خرج کو او د مدرسې ور باندې کار وشي. ځکه د مدرسې د زنانو د ګوره اوس الحمدلله هغې دپاره انتظامات امور دي، که چېرته یوازې کېدلی ما به کولی خو نه کېږي. د میاشتې تنخواګانې دي، پنځه کم 1 لاک روپۍ دا مونږ تنخواګانو کې ورکوو، مونږ سره پیسې کم دي. د کال تاسې حساب ولګوئ، د نورو خرچو نه علاوه 10-12 لکه روپۍ د مدرسې تنخواګانې راځي. چا د چې وایي مړه جومات او هر څه غنیان دي، مونږ ته مه راوړئ، مدرسه خپله ولګوئ. تاسو کې داسې بهادران شته راځي زمونږ بله ورځ څو میاشتې تنخواګانې پاتې دي او ملګري څه پیسې راوړې وي ما استادانو ته ورکړې وي، راځئ څه ملګري راوړئ زکات چې مونږ یې ستاسو د وړاندې استادانو ته ورکو، یو استاد ته بل استاد ته، مونږ به د بوج نه خلاص شو. نو الله کریم دې زمونږ مال اولاد قبول او منظور کړي. او عزیزانو بیا هم درته وایم کوشش دا وکړئ خپلو ملګرو ته دوستانو ته د مدرسې دپاره، ځان دپاره نه، زمونږ دپاره نه، مدرسې دپاره. او دا په تاسې حق لري، دې له زکات راغونډ کړئ، دې له صدقات راوړئ. او که د مدرسې په نوم 4 روپۍ راغونډه کړه او په خپلو بچو یې وخوړله، په ورځ د قیامت دی د آرام خورو سره الله را پاسي. او آرام خواره پیژنئ، نبی علیہ السلام وایي هر چاله به بخښنه وشي خو آرام خور ته بخښنه نه کېږي. نو بس دا درته زه کوم
چې د مدرسې یو روپۍ مدرسې ته راورسوي، که استاد یې فضول خرچه کوي الله دې تپوسو کی، که د مدرسې رکن یې فضول خرچه کوي الله دې تپوسو کی. دا مدرسه ده، دا آبادول غواړي، دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مرکز دی، دا آبادول غواړي، دله اوږې ورکوي، دا مدرسه آباده کوي. الله زموږ ټولې مدرسې آباده کړي. الله څومره دوستان چې راغلي دي خدایا د ټولو جولې ته خیر ورسي، الله ټول د هر قسمه شرون نه وساتي، الله د ټولو بیمارانو ته شفا ورکړي، قرضداران الله سره زموږ د قرضونو نه خلاص کړي. الله کریم د حرمینو شریفینو د تلو اسباب برابر کړي. په اخلاص دعا وکړئ ورونو، په اخلاص دعا وکړئ. یا الله ستا کور غواړو، ستا د محبوب روضه غواړو، اسباب نشته اسباب مهیا کی، اسباب نشته الله اسباب مهیا کی، الله اسباب مهیا کی. خدای مونږ د دې کاروان نه پاتې مکه الله، الله دا ستا کرمو اتزل د خپل کور ته ودرولو، خدای پاک دا دروازه را باندې بند مکه الله. خدای بار بار مو الته حاضری نصیب کې، د جانان روزه ته مو ودرېدل نصیب کې، الله په جنت البقیع کې مو جړه نصیب کې، الله په عرفات کې مو چغې نصیب کې، الله په مینا کې مو دعاګانې نصیب کې. الله د دې ټول حاضر جمع د تلو اسباب برابر کې. اخر وخت مو دا کلمه نصیب کې، لا اله الا الله صلی الله